السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د تجزیه اخرنۍ برنامې ته درته ښه راغلاست وایم. په دې سره به انشاءالله د تجزیې کنکوري سوالونو برخه پای ته ورسیږي. راتلونکی درس به انشاءالله زموږ او تاسې الجبري کسرونه وي. راځو درس ته. په لومړی سوال کې د نننۍ ورځې د برنامې ایکس منفي 3 ضرب ایکس د دویم جذر لاندې منفي لاس الجبري پیدا راکړې ده وایي تجزیه یې کوي. په تیر درس کې موږ او تاسې یادونه وکړله چې کولی شو دغه ډول الجبري پیدا یعنې ترینوم هم د دوشاهه او هم د چلیپا په اساس باندې ساده کړو. که چیرې د ایکس مربع ضریب که چیرې د ایکس مربع ضریب لیو سره مساوي کولی شو د دوشاهه په اساس باندې تجزیه کړو. که چیرې لی یو خلاف یعنې لوی لیو څخه وي کولی شو د چلیپا په اساس باندې ساده کړو. لومړی سوال ته دقت وکړئ. لومړی باید سوال یو څه جوړ کړو په دې ډول. که چیرې ولیکو ایکس د دویم جذر لاندې کل مربع په دې ډول اوس کولی شو همدغه توان له جذر سره د منځ یوسو. هیڅ فرق په حد کې نه راځي. منفي 3 ضرب ایکس د دویم جذر لاندې منفي لاس. اوس په اسانۍ سره د دوشاهه په اساس باندې تجزیه کولی شو. د ایکس د دویم جذر لاندې کل مربع پر ځای لیکلی شو ایکس د دویم جذر لاندې ایکس د دویم جذر لاندې منفي لاس دپاره باید دوه داسې عدد پیدا کړو تر څو چې ضرب کړو دریم حد. کله چې جمع کړو منځنی حد یا د ایکس ضریب په لاس باندې راکړي په دې ډول. که چیرې ولیکو 5 ضرب 12 کېږي منفي مثبت منفي کېږي 2 15 کې. که چیرې جمع کو مثبت 2 منفي 15 له منفي 3 سره مساوي کېږي. هم منځنی حد په لاس راکړو هم دریم حد. نو اوس لیکلی شو یو قوس ایکس د دویم جذر لاندې مثبت 2 دویم قوس ایکس د دویم جذر لاندې منفي 15. په دې ډول ایکس د دویم جذر لاندې مثبت 2 یو قوس دویمې ایکس د دویم جذر لاندې منفي 15 دویم قوس. په دې ډول یې ساده کولی شو. لومړی مو سوال جوړ کړو له هغې څخه مو وروسته د دوشاهه په اساس باندې وکولی شول چې الجبري پیدا تجزیه کړو. دویم سوال ته د نننۍ ورځې د برنامې دقت وکړئ. په دې کې موږ ته 2 ضرب ساین مربع ایکس منفي ساین ایکس منفي یو الجبري پیدا راکړې ده وایي تاسو یې تجزیه کوئ. دا ترینوم کولی شو د چلیپا په اساس باندې تجزیه کړو په دې ډول. د چلیپا د حل طریقه په تیر درس کې ما تاسو دپاره ښودلې وه. د 2 ساین مربع ایکس پر ځای لیکلی شو 2 ساین ایکس ضرب ساین ایکس. که چیرې ضرب کو همدغه لومړنی حد په لاس راځي. د دریم حد دپاره لیکلی شو منفي یو مثبت یو. مثبت ضرب منفي کېږي یو ضرب یو له یو سره مساوي کېږي. منفي یو ضرب مثبت 2 ساین ایکس منفي 2 ساین ایکس سره مساوي کېږي. مثبت ضرب مثبت کېږي یو ضرب ساین ایکس له ساین ایکس سره مساوي کېږي. که چیرې سره جمع کو نو مساوي کېږي له ساین ایکس سره منځنی حد په لاس راکړو. اوس کولی شو 2 ساین ایکس مثبت یو قوس کې ولیکو ساین ایکس منفي یو په دویم قوس کې ولیکو. په دې ډول دقت وکړئ. لیکلی شو چې حاصل مساوي کېږي 2 ساین ایکس مثبت یو قوس دویم ساین ایکس منفي یو ساین ایکس منفي یو دویم قوس په دې ډول لیکلی شو. دریم سوال ته دقت وکړئ. په دې کې موږ ته راکړل شوی دی ای په توان د 2 ایکس مثبت 15 ضرب ای په توان د ایکس منفي 6. وایي دا الجبري پیدا یا دا ترینوم تاسو تجزیه کوئ. کولی شو دغه ترینوم د دوشاهه په اساس باندې په دې ډول تجزیه کړو. د ای په توان د 2 ایکس پر ځای لیکلی شو ای په توان د ایکس ای په توان د ایکس.
قاعدې مساوي دي که چیرې قاعدو څخه یوه قاعده ونسو توانونه یو لیبل سره جمع کو نو لومړنی حد په لاس باندې راکوي د شپږو منفي شپږو پر ځای لیکلی شو 3 ضرب 2 مثبت منفي مثبت منفي منفي 2 3 شپږ اما منځنۍ قیمت په لاس رانه کو که چیرې ولیکو مثبت شپږ منفي یو مثبت منفي منفي یو شپږ شپږو مثبت منفي یو مثبت شپږ مثبت 15 په لاس باندې راځي نو لیکلی شو یو قوسې ای په توان د ایکس منفي یو دویم قوسې په توان د ایکس مثبت شپږ ای په توان د ایکس مثبت شپږ په دې ډول کولی شو حاصل په لاس باندې راوړو دا چې د ایکس ضرب له یو سره مسیو نو موږ له دوشحه څخه ګټه واخیستله په دویم سوال ته که دقت وکړو د ایکس ضرب یعنی موږ رابطه زده کړې وه ای ایکس مربع ای ایکس مربع مثبت بی ایکس مثبت سی یعنی که چیرې په دې ډول ترینوم ولرو ای لیو خلافي لکه په دویم سوال کې کولی شو د چلیپا په اساسي صدا کو که چیرې ای لیو سره مساوي وي نو بیا د دوشحه په اساس باندې صدا کولی شو 190 نمبر سوال ته دقت وکړئ ایکس مربع مثبت ای جمع بی ضرب ایکس مثبت ای ضرب بی ترینوم یې راکړه د وایي تجزیه کوي دا چې د ایکس مربع ضرب له یو سره مساوي ده نو د دوشحه په اساس باندې په دې ډول تجزیه کولی شو د ایکس مربع پر ځای لیکلی شو ایکس ضرب ایکس چې ایکس مربع سره مساوي کیږي د ای او بی پر ځای باندې لیکلی شو ای او بی مثبت 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 ضرب مثبت مثبت کیږي ای ضرب بی ای بی کیږي که چیرې جمع کو مثبت ای جمع مثبت بی مساوي کیږي له ای مثبت بی سره نو لیکلی شو چې ایکس مربع مثبت ای جمع بی ضرب ایکس مثبت ای بی مساوي کیږي یو قوسې ایکس مثبت ای ایکس مثبت ای دویم قوس ایکس مثبت بی ایکس مثبت بی په دې ډول په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړلی شو
پر 15 مون x په تاوان د یو پر 15 مون پی 15 یو قوس دویم قوس x په توان د یو پر 15 مون پی 3 په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. 192 نمبر سوال ته دقت وکړئ. لاس ضرب ای په توان د 2x مثبت یو منفي ای په توان د x مثبت یو منفي 21 ای وایي دغه ترینوم تجزیه کوي. د دې ترینوم د تجزیه کولو دپاره لومړی باید سوال صده کړلی شي. په دې ډول لیکلی شو لاس ضرب ای په توان د 2x ضرب ای که چیرې قاعدو څخه یوه قاعده ونیسو توانونه جمع کړو همدغه لومړنی حد په لاس باندې راځي منفي ای په توان د x مثبت یو پر ځای لیکلی شو ای په توان د x ضرب ای منفي 21 ای. دقت وکړئ په واړو خدونو کې ای مشترک ده. اوس کولی شو د مشترک ګیرۍ تجزیه په اساس باندې ای مشترک ونیسو. په دې ډول که چیرې ای مشترک ونیسو لومړی حد به لاس ضرب ای په توان د 2x شي منفي دویم حد به ای په توان د x شي منفي دریم حد به له 21 سره مساوي شي. اوس موږ او تاسې باید همدغه الجبري پایده د دوشاهانه بلکې د چالیپا په اساس باندې په دې ډول ساده کو. لاس ضرب ای په توان د 2x منفي ای په توان د x منفي 21 پر ځای لیکلی شو 15 ضرب 2 ای په توان د x ای په توان د x 2 15 کېږي ای په توان د x ضرب ای په توان د x که چیرې کو ای په توان د 2x لاس راځي ځکه قاعدې مساوي دي قاعدو څخه یوه قاعده توانونه که چیرې جمع کوئ x جمع x له 2x سره مساوي کېږي. منفي 21 ته دقت وکړئ. د دې پر ځای لیکلی شو 3 ضرب 21 کېږي منفي مثبت منفي کېږي منفي 3 ضرب مثبت له منفي 21 سره مساوي کېږي 3 ضرب 15 ضرب 3 15 کېږي یعنی منفي 15 ای په توان د x په خپل حال باندې یا داسې وایو چې 15 ای په توان د x ضرب منفي 3 له منفي 15 ای په توان د x سره مساوي کېږي 2 او 14 ای په توان د x. که چیرې جمع کو منځنی حد باید په لاس باندې راکړي منفي 15 ای په توان د x جمع 14 ای په توان د x مساوي کېږي له منفي ای په توان د x سره. نو اوس موږ او تاسې 15 ضرب ای په توان د x مثبت څخه یو قوس جوړوو دویم 2 ضرب ای په توان د x منفي 3 څخه یو بل قوس جوړوو. په دې ډول لیکلی شو دا الجبري پایده یا دا ترینوم مساوي کېږي 15 په توان د x مثبت یو قوس دویمې 2 ضرب په توان د x منفي 3 2 ضرب په توان د x منفي 3 دویم قوس. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 193 دا سوال نظر 192 نمبر سوال ته مشابه ده. که چیرې تاسو له دغې حال سره اشنا شوئ کولی شئ دا په اسانۍ سره ساده کړئ. که چیرې په دې باندې نه وای پوه شوئ همدغې سوال ته دقت وکړئ کولی شئ همدغې سوال په اساس باندې د دې سوال حاصل هم په لاس باندې راوړئ. نظر همدغې طریقې ته ای په توان د 2 ان مثبت یو منفي ای په توان د ان مثبت یو منفي 2 ای. لومړی باید سوال یو څه ساده کو. په دې ډول لیکلی شو ای په توان د 2 ان ضرب ای که چیرې قاعدو څخه یوه قاعده ونیسو توانونه جمع کړو لومړنی حد لاسته راځي منفي ای په توان د ان ضرب ای منفي 2 ای. که چیرې ای مشترک ونیسو ځکه چې په واړو حدونو کې شتون لري نو یو څه به نور هم ساده شي. په دې ډول ای که چیرې مشترک ونیسو ای په توان د 2x منفي ای په توان د x منفي 2 سره به مساوي شي.
اوس په اسانۍ سره د دوشاهه په اساس باندې همدغه الجبري پده تجزیه کولی شو. په دې ډول لیکلی شو ای په توان د ایکس ای په توان د ایکس اخرنی حد یو او دوه لیکو منفي دوه مثبت یو مثبت منفي یو ضرب دوه دوه کېږي منفي دوه جمع مثبت یو له منفي یو سره مساوي کېږي. نو حاصل په دې ډول لاسته راځي په توان د دوه ان مثبت یو منفي په توان د ان مثبت یو منفي دوه ای مساوي کېږي ای ضرب ای مشترک منیوله د ضرب حالت کې لیکل کېږي یو قوسي ای په توان د ایکس منفي دوه دویم قوسي په توان د ایکس مثبت یو ای په توان د ایکس مثبت یو. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. اخرنی سوال ته د تجزیه دقت وکړئ. تنجانت مربع ایکس منفي تنجانت ایکس منفي دوه الجبري په دایره کړې ده وایي حاصل په لاس راوړئ یا ترینوم یې راکړی ده. په اسانۍ سره یې تجزیه کولی شو. په دې ډول تنجانت مربع ایکس پر ځای لیکلی شو تنجانت ایکس ضرب تنجانت ایکس منفي دوه پر ځای لیکلی شو دوه ضرب یو مثبت یو منفي دوه ضرب مثبت یو که چیرې ضرب کو له منفي سره مساوي کېږي یعنې مثبت ضرب منفي منفي کېږي یو ضرب دوه دوه کېږي. که چیرې جمع کو مثبت یو منفي دوه له منفي یو سره مساوي کېږي. نو حاصل مساوي ده تنجانت ایکس مثبت یو تنجانت ایکس مثبت یو لومړی قوس دویم تنجانت ایکس منفي دوه تنجانت ایکس منفي دوه. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړلی شو. د نننۍ ورځې سوالونه ډیر مهم وو. باید د هر سوال د حل طریقې سره آشنا شئ. که چیرې همدغه طریقې مو زده کړلې کولی شئ په تجزیه کې چې هر ډول ترینوم تاسو د هر ډول ترینوم سره مخامخ شوئ په اسانۍ سره یې صدا کړئ. راتلونکی درس به انشاءالله زموږ او تاسې د کنکوري سوالونو هغه برخه وي چې کسرونو پورې اړه لري. په هغې په دې پسې به انشاءالله کنکوري سوالونو په کسرونو کې سوالونه صده کوو. تر راتلونکي درسونو مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.